بیا عیسی هغوی ته په مثالونو کې خبرې پیل کړې. یو سړي د انګورو باغ جوړ کړ او دیوال یې ورڅخه تاو کړ. د انګورو د شربت د ویستلو دپاره یې پکې یو ځای جوړ کړ او د څارنې دپاره یې پکې یو برج هم جوړ کړ. بیا یې هغه باغوانانو ته په اجاره ورکړ او خپله په سفر روان شو. کله چې د انګورو د راټولول وخت راورسید نو هغه خپل یو نوکر باغوانانو ته ورولېږه چې خپله برخه انګور ترې واخلي. خو باغوانانو هغه نوکر ونیوه، هغه یې وواهه او تش لاسې بیرته ولېږه. بیا هغه یو بل نوکر ورولېږه، هغه یې هم په سر وواهه او بې عزته یې کړ. بیا هغه بل نوکر ورولېږه او هغه یې مړ کړ. هغه نور ډیر نوکران هم ورولېږل، خو ځینې یې ووهل او ځینې یې مړه کړل. یوازینی کس چې ورته پاتې و چې ور ویلېږي هغه یې خپل ګران زوی و. په پای کې هغه ورولېږه او د ځان سره وویل هغوی به زما د زوی لحاظ وکړي. خو باغوانانو یو بل ته وویل دا یې وارث دی، راځئ چې مړ یې کړو او میراث به یې زموږ شي. نو هغوی هغه ونیوه او مړ یې کړ او د هغه مړی د انګور د باغ څخه د باندې وغورځاوه. عیسی پوښتنه وکړه د باغ خاوند به اوس څه کوي؟ هغه به راشي او باغوانان به ووژني او باغ به نورو ته ورکړي. آیا تاسو د خدای په کلام کې دا نه دي لوستلي؟ کومه تیږه چې معمارانو رد کړه هغه اوس د تعداب اصلي تیږه شوه. دا کار د څښتن لخوا وشو او زموږ په نظر کې حیرانونکی ښکاري. او د یهودیانو مشرانو هڅه کوله چې عیسی ونیسي، ځکه چې هغوی پوه شول چې هغه دا مثال د هغوی په هکله وویلو. خو هغوی د خلکو څخه ویرېدل، نو هغه یې پرېښود او لاړل. بیا هغوی ځینې فریسیان او د هیرودس پلویان ولېږل چې عیسی په خپلو خبرو کې راونیسي. هغوی راغلل او عیسی ته ویل استاذه موږ پوهیږو چې ته یو رښتینی سړی او د هیچا طرفداري نه کوي، که هغه هر څوک وي، بلکې په رښتینې توګه د خدای د لارې تعلیم ورکوي. آیا د روم امپراتور ته مالیه ورکول روا دي که نه؟ موږ باید ورته مالیه ورکړو که نه؟ خو عیسی د هغوی په منافقت پوه شو او ورته ویل تاسو ولې هڅه کوئ چې ما وازمایئ؟ ما ته د سپینو زرو یوه سکه راوړئ چې ویې ګورم. هغوی یوه سکه راوړله او هغه ترې پوښتنه وکړه په دې باندې د چا تصویر او د چا نوم دی؟ هغوی ځواب ورکړ د امپراتور. بیا عیسی هغوی ته وویل څه چې د امپراتور دي هغه امپراتور ته ورکړئ او څه چې د خدای دي هغه خدای ته ورکړئ. هغوی د هغه په خبرو حیران شول.